بسم الله الرحمن الرحیم د لیزر په سپېڅلي نامه باندې السلام علیکم ورحمت الله. د CCNA مکمل کورس ته ښه راغلاست. د ټیک جیني یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د CCNA مکمله برنامه تعقیبوئ. مخکې له دې نه چې لکچر شروع کړم یو یادوري اړینه بولم، هغه په دې معنی موږ د دې لپاره چې د زده کوونکو انګیجمنټ او په درس کې د هغوی ونډه راسره زیاته شي نو یو غوره کوشش کوو. هغه په دې معنی چې د درس په پیل په منځ او یا هم په اخر کې به موږ یو فني پوینټ اچوو. صحیح ده، که هغه تصویر یا هم فني مثال یا فني کوېشن وي نو زده کوونکي به هغه فني پوینټ راته په کمنټ کې لیکي چې نن ورځ د لیکچر فني پوینټ دغه و. نو هغه زده کوونکي چې پرله پسې ډول دغه پوینټ راسره په کمنټ کې ولیکل او ویډیو یې تر اخره وکتله نو هغوی کې موږ به یو زده کوونکی انتخابو یا غوره کوشش کوو. نو هغه زده کوونکو لپاره بیا موږ یو ګفت یا یو ډالۍ انتخاب ورکوو چې هغه به ځانګړې ډالۍ وي نو د ټیک جیني د کمپنۍ نه. نو کوشش وکړئ چې دغه پوینټ راسره انتخاب کړئ او راته ولیکئ په کمنټ کې چې نن زموږ د درس د غوره پوینټ فني پوینټ دغه و. نو راځو مخکې ځو د لیکچر په هکله غږیږو. نو راځو د OSI ماډل په هکله پوهیږو چې OSI ماډل څه شی دی. مخکې له دې نه چې د OSI ماډل په هکله پوه شو باید موږ تاسې د نیټورکینګ ماډل په هکله باید معلومات ولرو چې نیټورکینګ ماډل څه شی دی. نیټورکینګ ماډل چې دی دا کټګورایز اینډ پرووایډ سټرکچر فار نیټورکینګ پروتوکول اینډ سټانډرډ. دا چې دی د نیټورک د پروتوکولونو او سټانډرډ لپاره څه شی برابروي یو سټرکچر برابروي. صحیح ده. نیټورکینګ ماډل په خپله باندې ته وي یو شکل ته وي. نو خلک چې بازار ته راشي ماته دکاندار ته وایي چې دکاندار صاحب ماته دا ماډل چیز راکړه. نو په نیټورکینګ ماډل کې په نیټورک کې به نیټورکینګ ماډل دې ته وایي چې د پروتوکول او سټانډرډ لپاره چې برابر کړه یو سټرکچر برابر کړه. نو دلته موږ د پروتوکول یادونه وکړه چې پروتوکول څه شی دی. نو پروتوکول چې دی موږ سره سیټ اف رول دی چې دا موږ سره ډیفاین کوي، مطلب لاجیکل رول دی که نه، مطلب دا موږ سره ډیفاین کوي چې هاو نیټورک ډیوایس اینډ سافټویر شوډ ورک. د نیټورک ډیوایسونه او سافټویر یو له بل سره څنګه کار کوي که نه، څنګه باید کار وکړي، دغه د کمیونیکیشن څنګه کولی شي. اکثره زه چې ملګري وینم د شاګردان البته دی اکثره په آی پی ادرس او د پروتوکول په تعریف باندې ډېر ښه پوهېږي. د پروتوکول ډېر ښه تعریف کوي چې پروتوکول از ا کمیونیکیشن لانګویج. صحیح ده، پروتوکول چې د کمیونیکیشن یوه ژبه ده. نو مطلب څنګه، لکه څنګه چې په پښتو څنګه چې په نړۍ کې ژبې دي د انسانانو د فهم او پوهاوي لپاره، لکه انګلیسي شوه، عربي شوه، پسې راتېر شه پښتو، دري، فارسي، مختلفې ژبې دي او انسانان د یو له بل په پوهېدلو لپاره دې له څخه استفاده کوي. نو په نیټورکینګ ډیوایسز کې هم همداسې پروتوکول دي تر څو یو بل وپېژني، یو له بل سره کمیونیکیشن وکړي. صحیح ده. نو دغه ترتیب ته موږ څه وایو؟ پروتوکول وایو. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. why we study OSI model. موږ ولې د OSI ماډل مطالعه کوو؟ نو سړي ذهن له یو پوښتنه رامنځته کېږي چې OSI ماډل ولې موږ لولو. موږ د څلورو صورتونو په ترتیب باندې یا څلورو صورتونو په وجه باندې موږ د OSI ماډل څنګه مطالعه کوو. یو سټنډرډایزیشن دی. صحیح ده. سټنډرډایزیشن نه مطلب دا دی په پخوا وختونو کې مختلفې کمپنۍ، البته هغه کمپنۍ خو اوس هم دي، خو د ډیوایسز د کمیونیکیشن لپاره د هرې یوې کمپنۍ په مخکې وخت کې هر یوې خپل ډیوایس او خپل پروتوکول یې پرووایډ کول او هماغې پروتوکول به د هماغې کمپنۍ د ډیوایسونو ترمنځ کار کولو. نو دا سخته وه، هر څوک نه شو کولی چې د هرې کمپنۍ ډیوایس او د هغې پروتوکول ته لاسرسی ولري. صحیح ده. نو د دې لپاره OSI ماډل وویل چې نه، زه د دوی ترمنځ سټنډرډایزیشن رامنځته کوم. صحیح ده. نو OSI ماډل همدې په ترتیب باندې رامنځته شوه چې د مختلفو کمپنیز ترمنځ د مختلفو ډیوایسونو ترمنځ څه شی وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي. په پخوا وختونو کې آی بي ایم نشو کولی چې د ډیل سره، ډیل نشو کولی چې د ایچ پي کمپیوټر سره څنګه وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي. خو په اوس وخت کې ډیل کولی شي چې د ایچ پي کولی شي د آی بي ایم له کمپیوټر سره څنګه وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي. نو دغه ترتیب ته سټنډرډایزیشن وایي. نو دغه سټنډرډایزیشن زموږ لپاره د OSI په ماډل کې رامنځته شو چې د ډیفرنٹ کمپنۍ ډیوایسز کولی شي یو له بل سره څنګه کړي؟ کمیونیکیشن وکړي. همداراز دې باندې هم باید OSI ماډل دې لپاره موږ هم مطالعه کوو چې په دې باندې پوه شو چې په شبکه کې ارتباط څنګه ترسره کېږي. مطلب دا دی کله چې موږ تاسې د واتساپ یا د میسنجر له لارې څه کوو؟ میسیج کوو یا یو چا ته زنګ وهو. صحیح ده. نو موږ په دې باندې باید پوه اوسو چې دغه میسیج
کوم په لاره کې کوم پروسس تر سره کیږي. زه دغه واتساپ کې واتساپ اپلیکیشن دی ما سره، صحیح ده. دغه واتساپ چې د اپلیکیشن څه استعمالوم دا په خپله څه شی دی، دا په منځ کې کوم بیک ګراوند کې کوم پروسس تر سره کیږي. نو د دې پوهېدلو لپاره موږ OSI ماډل استعمالو. ګوره OSI ماډل ډېر مهم دی. که زه درته وایم چې ته نیټورک انجینر یې او د OSI ماډل باندې نه پوهېږي نو نه پوهېږم دې ته به باید نیټورک انجینر ویلی شي، او نه ځکه چې د OSI ماډل داسې دی نیټورک انجینر لپاره لکه څنګه چې مسلمان د پاره د شهادت کلمه ده، نو همداسې د نیټورک انجینر لپاره البته د OSI ماډل دی. که چېرته ته په OSI ماډل باندې نه پوهېږې نو دا معنا ورکوي چې ته مسلمان یې، خو البته د شهادت کلمه دې ته نه درځي. نو د OSI ماډل تاسو لپاره ډېر مهم دی او کولی شئ چې په همدې لیکچر کې A to Z تاسو په دې باندې پوهې کوم، صحیح ده. بل ګام په ګام ستونزو حلولو لپاره به کارول کېږي د OSI ماډل. مطلب کله چې تاسو نیټورک کې کار کوئ، جاب ترسره کوئ، نو لومړی باید تاسو مجبور یاستئ چې لیر 1 کې خپل ټربل شوټینګ وکړئ. البته که په ظاهرا تاسو ته پته لګېږي چې دلته ما سره په ټرانسپورټ لیر کې، په فایروال کې، په راوټر کې ستونزه ده، صحیح ده، خو بیا کولی شئ تاسو لیر 4 کې ډایرکټ ټربل شوټینګ وکړئ. خو که چېرته تاسو دغه ستونزه ډېره ډیپ وي نو بیا به راځي سټپ بای سټپ به ټربل شوټ کې. اول به کیبل ګورئ، له کیبل څخه وروسته به NIC ګورئ، NIC څخه به وروسته IP ادرسز ګورئ، IP ادرس څخه به وروسته خپل هغه ګورئ کمپیوټر، له هغې نه وروسته به سویچ ګورئ، سویچ انټرفیس به ګورئ، میک ادرس به ګورئ، همدارنګه بیا به راوټر ګورئ، راوټر څخه وروسته به هغې به IP ادرسز ګورئ، IP ادرسز څخه وروسته همداسې سټپ بای سټپ به ځئ فایروال به ګورئ چې په فایروال کې کوم څه بلاک شوي نه دي. نو همداسې سټپ بای سټپ به ځئ او خپل ټربل شوټ به مخ ته وړئ. او بل ګوایډ فار نیټورک پروتوکول ډیولپمنټ د شبکې د پروتوکول د پراختیا لپاره لارښود دی. هغه ملګري چې په پروګرامینګ کې کار کوي او د ډیسکټاپ نه بلکې نیټورک پروتوکول موږ سره ډیولپ کوي، نو هغوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید د نیټورک د OSI ماډل په هکله باید معلومات ولري. ځکه کله چې دا یو اپلیکیشن جوړي، مطلب واتساپ اپلیکیشن چې جوړ شوی دی دا په دې ترتیب باندې جوړ شوی دی چې دا به دغه نیټورک کې دا میسج څنګه ولېږي، د دې سکیورټي څنګه وي. نو ډیولپر باید دا معلومات د OSI ماډل په هکله ځان سره ولري چې زه دغه نیټورک اپلیکیشن جوړوم، دغه چې دا ډیټا لېږي باید څنګه ولېږل شي، سورس نه ډیسټینیشن ته څنګه ولېږل شي، په لاره کې باید دا د دې ته کوم ترتیب برابر شي، د دې سکیورټۍ لپاره باید کوم ترتیبات وشي. نو د دې لپاره باید د پروګرامینګ انجینر هم باید د OSI ماډل په هکله معلومات ولري. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. اوس راځو په OSI ماډل یا اوپن سیسټم انټر کنیکشن په دې کې پاتې کېږو. اکثره خلک ورته OSI یا اوپن سیسټم انټر کنیکټ هم وایي. OSI چې دی دا موږ سره تشریح کوي څنګه معلومات له یوې وسیلې څخه بلې وسیلې ته د نیټورک له لارې انتقالېږي، یا explain how to move data from one device to another through a network. صحیح ده. مطلب د یوې وسیلې نه بلې وسیلې ته، مطلب په نیټورک کې زه دوه کمپیوټرې ما کنیکټ کړي دي، یو په کابل کې دی او یو په جلال آباد کې دی. دا جلال آباد برانچ کې دغه لپټاپ یا راوټر یا سویچ د هغې جلال آباد د کابل برانچ د کمپیوټر سره څنګه کمیونیکیشن کوي، دغه کمیونیکیشن د پوهېدلو لپاره د OSI ماډل څخه موږ استفاده کوو. همداراز OSI ماډل چې دی دا موږ سره کنسپچوال ماډل دی او دا موږ سره دغه فنکشن چې په نیټورک کې ترسره کېږي دا موږ سره کټاګورایز کوي، صحیح ده که نه، سټنډرډایز کوي موږ سره. څنګه کنسپچوال ماډل دی؟ داسې کنسپچوال ماډل دی چې عموما په اوس وخت کې د OSI ماډل د استعمالېدو څرک نه لیدل کېږي. عموما اوس موږ OSI ماډل نه استعمالو، هغې په ځای موږ پریکټیکل امپلیمنټډ ماډل چې هغه TCP/IP ماډل دی هغه موږ استعمالو. OSI ماډل اوس د فهم لپاره استعمالېږي، د دې فهم لپاره چې د په نیټورک کې دغه کمیونیکیشن څنګه کېږي. نو د TCP/IP په ترو باندې بیا لږ ذره سخت دی دا فهم ته رسېږي، خو عموما چې اوس استعمالېږي هغه TCP/IP ماډل استعمالېږي چې په راتلونکي لیکچر کې به دې کړه تاسو ته معلومات درکړي چې هغه د OSI ماډل څخه وروسته د OSI ماډل څخه راوتی ماډل دی، صحیح ده. او همداراز OSI ماډل لومړي ځل لپاره د ISO یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار سټنډرډایزیشن لخوا په 1984 کال کې رامنځته شو. د ISO لخوا، صحیح ده، د ISO موږ سره یو نړیوال ارګنایزیشن یا سازمان دی.
نو راځو د OSI په هکله مو پوره معلومات ترلاسه کړل. مخکې ځو. OSI ماډل layers. د OSI ماډل په لیرونو کې پاتې کیږو. OSI ماډل موږ سره څو لیره لري؟ OSI ماډل موږ سره اووه لیره لري چې په لاندې ډول دي. موږ سره اول اپلیکیشن لیر دی، بیا پریزنټیشن لیر دی، او بیا سیشن لیر دی، او البته اول موږ سره اپلیکیشن دی، بیا شپږم پریزنټیشن، پنځم سیشن، څلورم ترانسپورټ، دریم نیټورک، دویم ډیټا لینک، او اول فزیکل. کله دا اوس ټاپ ټو ډاون، که له ښکته نه بره یې موږ وولو نو فزیکل لیر اول لیر دی، ډیټا لینک لیر دویم دی، بیا نیټورک دریم، ترانسپورټ څلورم، سیشن پنځم، پریزنټیشن شپږم، اپلیکیشن اووم. نو عموما مونږ چې سره او کار لرو په دې باندې غواړو چې ځان پوه کړو د اپلیکیشن لیر څخه شروع کوو. د فزیکل لیر څخه اول نه شروع کوو، که څه هم دا موږ سره لومړی لیر دی، ولې له دې څخه نه شروع کوو؟ نو زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم که چیرته زه تاسو ته د فزیکل لیر څخه دغه لیکچر شروع کړم او په فزیکل لیر باندې تاسو ته تدریس شروع کړم د OSI ماډل هغه، نو دغه ګارنټي زه تاسو ته درکوم چې په پای کې تاسو پوه شئ، خو ډېر کنفیوژن سره به تاسو مخامخ شئ، په هېڅ به پوه نه اوسئ. خو که د اپلیکیشن لیر څخه مطلب د واتساپ نه زه ډیټا لیږم همداسې تھرو بای ځي که نه، نو که اپلیکیشن لیر څخه زه دغه تاسو لیکچر شروع کړم نو تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه اوسئ، ښه معلومات به ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې د قرآن عظیم الشان خط حافظ اول له دېرشمې سپارې څخه همداسې سټپ بای سټپ ښکته راځي، نو په همدې سیسټم باندې OSI ماډل هم په همدې ترتیب باندې دی. نو راځو لومړي درې لایرز چې کوم دي، اپلیکیشن، پریزنټیشن او سیشن، دې ته موږ اپر لیر یا سافټویر لیر وایو. دې ته سافټویر لیر ځکه وایو چې دا موږ سره په اپلیکیشن یا سافټویر په ترو باندې کار کوي. او دا وروستي څلور چې دي، ترانسپورټ، نیټورک، ډیټا لینک او فزیکل لیر، دا موږ سره لوور لیر یا هارډویر لیر دی چې دا موږ سره د هارډویر پر ترو باندې کار کوي. صحیح ده که نه؟ لومړي درې چې دي دا موږ سره پروسس بای سافټویر، د سافټویر په ترو باندې کار کوي. او دا وروستي څلور چې دي دا موږ سره د سی پی یو باندې، د کمپیوټر په سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ یونټ باندې څنګه کې خپل اپریشن ترسره کوي. نو چې دا په کوم هارډویر باندې مخکې ځي، نو راځئ را سره پاتې شئ، موږ نو راځو مخکې ځو. OSI ماډل اپلیکیشن لایر. نو راځو اوس اووم لایر یا زمونږ په مطلب باندې اول لایر چې موږ یې شروع کوو، اپلیکیشن لایر. اپلیکیشن لایر تر ټولو لوړ لایر دی په OSI ماډل کې، ځکه اووم لایر دی. او همداراز د دې دنده دا ده چې د ډیسټینیشن او د یوزر ترمنځ یو انټرفیس برابر کړي، یا د کاروونکي او منزل ترمنځ د انټرفیس په توګه خدمات ترسره کوي. څنګه د ډیسټینیشن او یوزر ترمنځ؟ زه چې کله یو واتساپ استعمالوم، صحیح ده، او دغه واتساپ کې زه میسج لیږم، دغه واتساپ چې دی دا ما سره په خپله ډیسټینیشن دی، مطلب فاصله ده. صحیح ده، زما په لاس کې واتساپ موبایل دی، په هغې کې زه واتساپ اپلیکیشن خلاصوم. خو دا زه چې یم دا یوزر دی، نو زما او د ډیسټینیشن مطلب واتساپ ترمنځ دغه انټرفیس برابرېدل د چی ښکار دی؟ اپلیکیشن لیر دی، چې دا واتساپ په خپل اپلیکیشن لیر دی. همدارنګه اپلیکیشن لیر چې دی دا د سافټویر اپلیکیشن سره څنګه کوي؟ انټراکشن یا اړیکه برابروي. څنګه سافټویر اپلیکیشن؟ لکه کله چې موږ تاسې یو براوزر خلاص کوو، لکه براوز شو، فایرفاکس شو، کروم شو، مایکروسافټ ایډ شو، نو دا په خپله د دې سره د انټراکشن د څه شي په واسطه کېږي؟ اپلیکیشن لیر. او عموما دا براوزر چې دی، هر یو براوزر شي، دا په خپله یو اپلیکیشن لیر دی. صحیح ده، د اپلیکیشن لیر پر تور باندې کار کوي، ځکه اپلیکیشن لیر په خپله تاسو پوهېږئ فایرفاکس په خپله اپلیکیشن دی، نو دې ته اپلیکیشن لیر کار کوي. HTTP او HTTPS او HTTP چې دا موږ سره د اپلیکیشن لیر یا د لایر 7 پروتوکول دی. کله چې موږ تاسې دغه HTTPS او HTTP په هکله باندې تاسو معلومات درکړي دي، را سره پاتې شئ، چې عموما دا د ویب پیج د برنګ لپاره استعمالېږي، راوړلو لپاره استعمالېږي. نو په HTTP او HTTPS او همداراز نور ځینې پروتوکولز دي د اپلیکیشن لیر، د دې ټول معلومات زه تاسو ته په TCP/IP ماډل کې درکوم. کله چې موږ تاسې ولیکو په یو براوزر کې، مطلب په فایرفاکس کې یا کروم کې ولیکو چې www.techgenie.com دا ولیکو، نو دغلته دغه اپریشن ترسره کېږي د HTTPS پروتوکول په واسطه. دا ما سره څنګه کېږي؟ دغه ویب پیج چې د ټیکجني ویب سایټ چې دی دا موږ سره برنګ کېږي. زه دلته لیکم چې www.techgenie.co.uk، دلته دا ما ولیکله که نه؟ صحیح ده، دا چې ما ولیکل اوس دغه ریکویسټ ځي،
ټیکجنی ویب سایټ ته صحیح ده د تش په واسطه HTTPS پروتوکول په واسطه او ډایرکټ ما سره دلته وګورئ ticjini.co.uk او په سر کې HTTPS یو پروتوکول نوم ورکړی دی نو دغه ویب سایټ چې ما سره خلاص شو دا د HTTPS پروتوکول په واسطه خلاص شو صحیح ده او دغه اپریشن چې تر سره شو دا ما سره د تش په واسطه تر سره شو د اپلیکیشن لیر په واسطه تر سره شو چې دا ما سره د ټیکجنی ویب سایټ دی دا د لومړی هوم پیج دی د ټیکجنی غا لومړی پیج دی کله چې تاسو ټیکجنی ته ننوځئ او همدارس دلته د دې خپل سرویسز د خدمات آل سرویسز سافټویر ډیولپمنټ د ویب سایټ ډیولپمنټ دی همدارس پروټوټایپینګ ان پروډکټ دغه د کلیکیبل پروټوټایپ دا مختلف سرویسز دي چې په دغه ویب سایټ باندې اویلیبل دي البته زموږ د ټیکجنی په ویب سایټ باندې همدارس په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې اباوټ آپشن باندې کلیک وکړئ د ټیکجنی اړوند معلومات ترلاسه کړئ ټیکجنی څه ډول یو کمپنی ده او همدارس په نیوز کې کولی شئ تاسو د ټیکنالوژي اړوند اپډیټس ان نیوز معلومات ترلاسه کړئ او په بلاګز کې مختلف بلاګز دي او همدارس په کنټاکټ کې آپشن له لارې تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ چې کوم میسج تاسو لرئ کولی شئ چې هغه میسج له موږ سره شریک کړئ خپل نوم ولیکئ لومړی نوم دوهم نوم او همدارس ایمیل ادرس ولیکئ کله چې تاسو دا سینډ کړئ نو کولی شئ چې تاسو د خوښینئ د ټیکجنی د واتساپ شمارې له لارې هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو ښه اپلیکیشن لیر غوښتنه څنګه کوي یا هاو اپلیکیشن لیر پروواید د ریکویسټ اپلیکیشن لیر څنګه دغه ریکویسټ لیږي د اپلیکیشن لیر چې دی د پروتوکول په تر باندې دغه ریکویسټ لیږي مطلب زه لیکم www.google.com نو دغلته چې دغه ریکویسټ لیږل کیږي ګوګل سرور ته د ګوګل سرور ته دغه ریکویسټ څه شي په واسطه لیږل کیږي د لپاره پروتوکول استعمالیږي کنه د اپلیکیشن لیر پروتوکول دی کنه د HTTP او HTTPS پروتوکول استعمالیږي صحیح ده هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول او هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول سکیور دا استعمالیږي کنه چې HTTPS چې دی دا د HTTP سکیور ورژن دی صحیح ده همداراز HTTP او HTTPS چې دی مخکې تاسو یادونه وکړه د ویب براوزنګ لپاره یا ویب پیج یا د انټرنیټ کوم ویب پیج دی د هغې د برنګینګ یا د هغې د راوستلو لپاره استعمالیږي صحیح ده ډېر خبرې مې په دې کله تاسو ته وکړې په دې کله چې په دې هیله چې په دې باندې مو سر خلاص شوی اوس راځي همداراز په اپلیکیشن لیر کې هر پروتوکول چې دی یوه شماره لري صحیح ده مطلب HTTP هم یو شماره لري HTTPS هم یو شماره لري چې هغې ته موږ چې وایو هغې ته موږ پورټ نمبر وایو چې دلته موږ اپلیکیشن لیر پروتوکول انپورټ نمبر پاکله غږېدلی وو دلته ما سره پروتوکول دی او دا ما سره پورټ نمبر دی دلته ما سره HTTP دی یا هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول دی چې د دې پورټ نمبر موږ سره څه شی دی د پورټ نمبر موږ سره 80 دی HTTP هایپرټیکسټ ترانسفر پروتوکول دا د ویب پیج د خلاصولو یا د راوستلو لپاره استعمالیږي مخکې مې تاسو یادونه وکړه او دا هم موږ سره د ویب پیج د خلاصولو لپاره چې پورټ نمبر یې 443 دا هم استعمالیږي یا هایپرټیکسټ ترانسفر پروتوکول سکیور عموما هغه پیجونه یا هغه ویب سایټونه چې په HTTP باندې خلاصیږي کوشش وکړئ چې هغې ته داخل نشئ د هغې سکیورټي کمه ده او هغه چې په HTTPS باندې خلاصیږي کوشش وکړئ چې هغه خوښ کړئ نو دا موږ سره د HTTPS چې د HTTP مخکې تاسو یادونه وکړه د HTTP سکیور ورژن دی همداراز FTP یا فایل ترانسفر پروتوکول د دې پورټ نمبر موږ سره 21 دی او دا عموما د فایلونو د ډاونلوډ کولو او اپلوډ کولو لپاره استعمالیږي دا ټول پروتوکول پاک له تاسو ته TCP IP ماډل کې خبرې درته کړم بل چې د موږ سره DHCP یا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول دی دا موږ سره دوه پورټ نمبر استعمالي یو 80 او بل 88 چې دا 80 ول استعمالي او 88 ول استعمالي تاسو سره مال اوسئ په TCP IP ماډل کې دلته مطالعه کوم DHCP عموما د اتومات IP پرووایډیشن لپاره استعماليږي چې زیات ډیوایسونو ته دا څنګه کوي IP ولا ورکوي همداراز SMTP د دې پورټ نمبر موږ سره 25 دی چې سمپل مایل ترانسفر پروتوکول دا چې د ایمیل د سینډینګ لپاره استعمالیږي او بل چې د موږ سره ټلنیټ دی د دې پورټ نمبر 23 دی چې د ریموټ لاګین لپاره استعمالیږي او بل چې د TFTP د پروتوکول دی چې دا هم د اپلیکیشن لیر پروتوکول دی پورټ نمبر یې موږ سره 9 دی TFTP یا Trivial File Transfer Protocol د دې نه دا چې د موږ سره عموما د
لکه د راوټر، فایروال او سویچ د دې د آی او ایس د بیک اپ لپاره یا د دې ریسټوریشن لپاره څنګه کیږي استعمالیږي. ټي اف ټي پی فکر کوم چې ټراویل فایل ترانسفر پروتوکول دی. همدارس ډي ان اس ډومین نیم سیستم چې دا موږ سره آی پی نوم ته بدلی او نوم آی پی ته بدلی، پروتوکول نمبر یې 350 کله چې موږ تاسو ولیکو چې www.google.com دا د ګوګل نوم دی کنه، صحیح ده. دلته موږ دا ولیکل خو د دې شاته یو آی پی کار کوي، صحیح ده، ځکه چې هر یو ډیوایس چې د ګوګل سرور دی او هر یو دی هغه په یو آی پی باندې پیژندل کیږي، نو د دې شاته یو آی پی کار کوي. نو دغه آی پی چینج کیږي www.google.com او www.google.com چینج کیږي آی پی ته. نو دا دنده د ډي ان اس پروتوکول ده. د دې پورټ نمبر موږ سره 350 دی. نو راځو اوس مخکې ځو. دلته ما سره د پورټ نمبر کنسپټ دی. مخکې له دې نه چې د دې په هکله زه تاسو ته دغه کنسپټ تاسو کلیر کړم، زه تاسو ته یو مثال درکوم. تاسو چې کله په واتساپ کې میسج لیږئ، دغه میسج په ولې په میسنجر کې نه لیږل کېږي یا په میسنجر کې ولې نه خلاصېږي؟ صحیح ده. مطلب زه ته احمد ته د دې ځای نه لیږم، ما سره هغه فیسبوک کې هم فرینډ دی، د واتساپ له لارې میسج ورته لیږم چې های، خو دا میسج ولې په میسنجر کې نه خلاصېږي، مطلب د فیسبوک په سرور باندې نه خلاصېږي چې واتساپ سرور نه لیږل کېږي؟ نو د دې لپاره د مختلفو ډیوایسونو ته د سپیسیفیک کنیکشن لپاره، د سپیسیفیک میسج د سینډینګ لپاره موږ پورټ نمبر استعمالو. لکه دلته زه ولیکم چې www.google.com ولیکل، ګوګل زه براوز کوم کنه، صحیح ده، د ټیش پروتوکول ایچ ټي پی پروتوکول په واسطه. نو دغه ایچ ټي پی پروتوکول د دې لپاره 443 څه شي استعمالي؟ پورټ نمبر استعمالي، صحیح ده. او دا دغه میسج لیږي ډایرکټ ګوګل سرور ته، صحیح ده. همداراز د دوی ترمنځ خو کنیکشن وشو، زه اوس اف ټي پی پروتوکول ته یو پروتوکول په واسطه یو فایل اپلوډ کوم اف ټي پی سرور ته، دغه اف ټي پی سرور دی، صحیح ده. دا ما سره د شل پورټ نمبر استعمالي، خو دا ډایرکټ داسې میسج لیږي، صحیح ده. دغه میسج ډایرکټ اف ټي پی سرور له لاړ، دغه ولې ګوګل سرور له لاړ نه؟ دا ګوګل سرور لکه لاړم چې کار نه کوي، صحیح ده. نو د دوی ترمنځ دغه چې د سپیسیفیک ډیوایس د سلیکشن لپاره چې د سپیسیفیک ډیوایس ته سپیسیفیک میسج ولیږل شي، نو د دې لپاره موږ چې استعمالو پورټ نمبر چې ایچ ټي پی موږ سره دلته 443 پروتوکول، ایچ ټي پی اس موږ سره 443 پروتوکول استعمال وکړو، او اف ټي پی پروتوکول چې یو فایل مې اپلوډ کړ اف ټي پی سرور ته، د موږ سره شل پروتوکول پورټ نمبر استعمال کړ، صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې څه لولو. او اس آی ماډل بیا هم په اپلیکیشن لر کې پاتې کیږو. دلته ما سره یو اپریشن تر سره کیږي، کله چې د اپلیکیشن لر نه ښکته زه راځم پریزنټیشن لر ته، سیشن ټرانسپورټ نیټورک ډیټا لینک فزیکل، نو دلته دا ډیټا ما سره ډایرکټ داسې نه راځي چې ډایرکټ مې تصویر ولېږه او تصویر به همدې ښکته دغه ټول لایرونو کې سینډ شي، نه. دلته یو اپریشن تر سره کیږي چې هغې ته وایي انکپسولیشن، صحیح ده. انکپسولیشن نه مطلب دا دی په اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن کې خو موږ سره ډیټا هماغه شکل لري، مطلب ډیټا وي، تصویر وي، صحیح ده. خو ترانسپورټ لیر له چې راځي دا یو پوخ ورته غوندي چې هغه مې ته بیا سیګمنټ وي، راتلونکي لیکچر کې مې خبرې درته کړي دي. نیټورک ته چې راځي بیا بل پوخ ورغوندي، ډیټا لینک لیر کې راځي بل پوخ ورغوندي، فزیکل کې راځي بیا هغې ته بل پوخ ورغوندي. لکه څنګه چې دغه سیارې پېژندونکي یا ساینسپوهان چې دغه ته میسج لیږي، سپوږمکیو ته یو موزایل لیږي، نو هغه چې هلته مختلف پوښونه ورته اغوندي چې بیا بېرته کې وځي، نو هغې نه پوښونه خطا کېږي، صحیح ده. همدې ترتیب باندې، صحیح ده. بیا چې دا په دې خپلو پوښونو کې بند شي، بېرته چې د بل ډیوایس د بل اپلیکیشن کې خلاصېږي، نو دا راځي فزیکل خپل پوښ تر اخلي، خطا کېږي تر ډیټا لینک لیر کې خپل پوښ تر خطا کېږي، صحیح ده، چې دلته په دې یو ترتیب یو طرف باندې ورچول شوي دي. همدارنګه همداسې راځي ترانسپورټ لیر کې خپل سیګمنټ ترې خطا کېږي، نو په پای کې دغه ډیټا خپل شکل ته اوړي، چې دغه ته چې هر یو څخه خپل پوښ خطا شو، دې ته چې ډي انکپسولیشن وایي. نو دغه میتود ته موږ څه وایو؟ ډي انکپسولیشن او ډي انکپسولیشن، صحیح ده. نو دلته مو د انکپسولیشن او ډي انکپسولیشن کنسپټ هم کلیر شو. نو راځو مخکې ځو. ګورئ د اپلیکیشن څخه وروسته پریزنټیشن دی، د پریزنټیشن څخه وروسته سیشن، د سیشن څخه وروسته ترانسپورټ دی، بیا نیټورک دی، بیا ډیټا لینک دی، بیا فزیکل دی. اډجیسنټ یا ګاونډي لایر دي کنه یو له بل سره، نو دغه لایر یو له بل سره اړیکه جوړوي چې دې ته اډجیسنټ لایر انټراکشن وایي، یا له ښکته نه بره هم اډجیسنټ لایر انټراکشن دی. همداراز کله چې موږ تاسې د یو چا موبایل ته میسج لیږو، صحیح ده، د یادګار له لارې میسج ماته راځي، هلته هم یو اپلیکیشن وي، صحیح ده.
نو د دوی زما او د دې بل موبایل کې چې کوم اپلیکیشن دی د دوی ترمنځ انټراکشن ته څه وایي سیملر انټراکشن ځکه هغه هم اپلیکیشن دی او دا هم اپلیکیشن لیر دی صحیح ده نو دغه انټراکشن ته څه وایي دې ته سیملر لایر انټراکشن وایي نو راځو مخکې ځو چې نو څلولو ښه اپلیکیشن لیر په هکله خو معلومات ترلاسه کړه چې دې کې کوم اپریشن ترسره کیږي صحیح ده نو اوس ولو او اس آی ماډل کې پریزنټیشن لیر ګوره پریزنټ په خپله څه شي ته وایي خو حاضرېدلو ته خو مطلب تر دا واخلئ چې شو کول صحیح ده نو پریزنټیشن لیر کله چې موږ تاسې په اپلیکیشن لیر کې یو دې کې دغه ډیټا په خام شکل وي صحیح ده مطلب تصویر وي ویډیو وي د ټیکسټ فایل وي صحیح ده همدارس پاور پوینټ فایل خپل پاور پوینټ فایل وي صحیح ده نو دا اوس ضرورت لري چې ځان یو فارمټ ته بدل کړي تر څو ډیټا څنګه چې حرکت ته برابر شي صحیح ده نو دغه فارمټ ته بدلیدل د څه شي دنده ده د پریزنټیشن لایر دنده ده نو د پریزنټیشن لایر جاب دا دی چې ریسپانسیبل فار کنورټینګ ډیټا انټو سټانډرډ فارمټ د سټانډرډ فارمټ ته په څنګه چې مې مخکې تاسو یادونه وکړه په اپلیکیشن لیر کې په خام شکل باندې موږ سره دا ډیټا وي نو دغه فارمټ ته چې دغه ډیټا اړې تر څو سینډینګ ته برابر شي د دې دنده دا دنده څه لري پریزنټیشن لیر لري صحیح ده مثال په ډول کله چې مثال په ډول فرض کوي خدا رښتینی هغه د اپریشن دی صحیح ده مثال زه چې کله د پریزنټیشن لیر نه یو څه لیږم دغه ډیټا لومړی څنګه کېږي 0 او 1 ته بدلیږي صحیح ده که نه دې لپاره چې سینډ شي ډایرکټ خو ډیټا د تصویر په شکل نه ځي که نه مخکې هم تاسو په انټرفیس ان کیبل کې فکر کوم که نیټورکینګ ډیوایس کې یادونه وکړې وم چې ډیټا موږ سره د 0 او 1 په شکل سینډ کېږي صحیح ده کله چې 0 او 1 ته برابر شي بیا دغه ډیټا موږ سره انکرپټ کېږي مطلب دا داسې یو شکل ته اوړي چې هغه په لاره کې هیکر ورسره مخامخ شي ویم ګوري خو پوه نه شي او مختلف شکل ته واوړي صحیح ده او بیا موږ سره څنګه کېږي د ډیټا سایز څنګه کېږي کمپریس کېږي سایز یې کمیږي کله چې بل ځای ته ورسېږي صحیح ده مطلب بل اپلیکیشن لیر ته بل اپلیکیشن یا د بل ریسورس ته ورسېږي هلته بیرته څنګه کېږي ډیکوډ کېږي مطلب 0 او 1 نه تصویر ته وړي انکریپټ نه بیرته ډیکریپټ کېږي مطلب خپل شکل اخلي او کمپریس نه بیرته ډیکمپریس کېږي صحیح ده څنګه مطلب سایز بیرته چې 100 MB وي مطلب موږ کمپریس کړی دی 100 MB نه راغلی دی 10 MB ده نو دغه 10 MB بیرته چې هغه بل ریسورس ته رسي بیرته 100 MB ته رسیږي صحیح ده نو راځو نور څلولو مخکې ځو دلته د پریزنټیشن لیر یو مثال دی صحیح ده زه غواړم د کابل نه UK یا لندن ته د ټیک ځینې کمپنۍ ته غواړم چې یو میسج ولېږم خو دغه میسج لومړی انکوډ کېږي 0 او 1 ته او له هغې نه وروسته ګوره څنګه کېږي انکریپټ کېږي مطلب دغسې یو فارمټ ته وړي $1 $3 دغسې مختلف شکلونو ته وړي صحیح دغه ډیټا د دې لپاره چې هیکر هغې ته لاسرسی ونه لري که لاسرسی ورته ولري هم هغه کپچر کولی نه شي هغه باندې نه پوهېږي البته کپچر کولی شي خو پوهېږي نه صحیح ده دغه ډیټا اوس د انټرنیټ تر باندې چې شي UK له ځي او دلته بیرته څنګه کېږي انکوډ کېږي او ډیکریپټ کېږي صحیح ده دا د ډیکریپټ شوه او بیا څنګه کېږي د هغې سایز هم بیرته خپل سایز ته وړي نو راځو مخکې ځو چې نور څلولو اوس راځو OSI ماډل بل لایر ته چې پنځم لایر ورته وایي یا لایر 5 چې ورته وایي یا سیشن لایر چې ورته وایي صحیح ده سیشن لایر په خپله سیشن څه شي ته وایي سیشن په خپله برقرار ساتلو ته وایي مطلب زما او د احمد ترمنځ سیشن موجود دی مطلب زما او د احمد ترمنځ یو سیشن موجود دی ګوره زما او د احمد ترمنځ یو سیشن موجود دی چې خرابي پکې ونه کړي که نه نو OSI ماډل راځو لولو سیشن لایر سیشن په خپله برقرار ساتلو ته وایي نو سیشن لایر څه دنده لري سیشن لایر د سورس او ډیسټینیشن ترمنځ د سیشن ساتلو مسؤلیت لري څنګه سیشن لایر از ریسپانسیبل فار اسټابلیشینګ اینڈ مینټینینګ سیشن بټوین سورس اینڈ ډیسټینیشن زه چې کله یو اپلیکیشن خلاصوم واتساپ خلاصوم براوزر خلاصوم فایرفاکس صحیح ده مایکروسافټ ایج ګوګل کروم نو زما او د دوی ترمنځ دغه اړیکه څه شی دی اړیکه برابریږي او د دوی ترمنځ زما او د دوی ترمنځ یو نظربندي برابریږي دې ته څه شی وایي دا څه شي دنده ده دا چې په خپله د سیشن لایر دنده ده سیشن لایر یو بله دنده دا هم ده د ویب براوزر په یو وخت کې د څو ټیبونو ډیټا جلا کول لپاره یا to separate data of multiple tab which at one time in a web browser
کله چې موږ تاسو په ګوګل کروم کې مختلف ټیبونه خلاص کړي، په یو ټیب کې موږ سره یوټیوب خلاص وي، په بل کې ویب سایټ خلاص وي، په بل کې بل څه خلاص وي، په بل کې ګوګل خلاص وي. صحیح ده. نو دغه د ګوګل همدارنګه د دې ویب سایټ او د یوټیوب دا ډیټا ولې نه سره ګډوډېږي، مکس کېږي؟ ولې نه؟ دې لپاره موږ د سیشن لیر، دغه دنده د څه شي ده؟ د سیشن لیر ده، چې د دې ترمنځ دغه ډیټا چې نه مکس کېږي، د دې لپاره د پورټ نمبر څخه استفاده کوي. دې په هکله مې درته راتلونکي سلایډ کې خبرې کړې دي. دلته وګورئ، دلته ما سره بیا هم د سیشن لیر یو مثال دی. زه غواړم د دغه کمپیوټر نه ټیکجنی ویب سایټ څنګه کوم براوز کړم. دلته ما سره به د HTTPS پروتوکول کار کوي. دا ما ولیکل چې www.techgenie.co.uk مې ولیکل. نو دلته د دې ترمنځ یو سیشن برقرار شي، یو اړیکه جوړه شي، یو سیشن مینټاین شو، صحیح شه، اسټابلیش شو. صحیح ده. نو دغه سیشن چې برقرار شو د څه لیر په واسطه، د سیشن لیر په واسطه برقرار شو. خو دلته ما سره د HTTP پروتوکول یو ریکویسټ لیږي. صحیح ده، چې دغه ریکویسټ موږ سره په اپلیکیشن لیر کې HTTP پروتوکول د HTTPS پروتوکول دی. په پریزنټیشن لیر کې موږ سره دغه ډیټا چې دی دا انکریپټ شوې ده، او په سیشن لیر کې ما سره د دې لپاره چې د دوی د ټیبونو ترمنځ ډیټا ګډه وډه نشي، د سورس پورټ نمبر 4300 انتخاب کړی او د ډیسټینیشن پورټ یې هماغه 443 دی. صحیح ده. نو دا چې کله موږ ولیکل دا ډایرکټ ریکویسټ لیږي د انټرنیټ په تھرو باندې ټیکجنی ویب سایټ ته، او ټیکجنی ویب سایټ موږ ته څنګه کېږي؟ خلاصېږي. صحیح ده. همداراز دلته موږ د ټیکجنی ویب سایټ خلاص کړ. که چېرته بل ویب سایټ دلته خلاص کړئ په دې بل ټیب کې، د سیسکو خپل ویب سایټ ما خلاص کړم، همداراز یو techgenie.co.uk.2 باندې بل ویب سایټ خلاص کړل، دا خو موجود هم نه، خو ستاسو د فهم دپاره. صحیح ده. نو د دې د ټیکجنی د دې ویب سایټ او د سیسکو د ویب سایټ او د دغه UK.2 د ویب سایټ ترمنځ دغه ډیټا ولې نه ګډوډېږي؟ صحیح ده. د دغه دا دنده د څه شي ده؟ د سیشن لیر دنده ده، چې د پروتوکول په تھرو باندې دا موږ سره مینیج کوي چې د دې ټیبونو ترمنځ دا ډیټا څنګه شي ګډوډه نشي. اوس دلته ما سره یو بل مثال دی، او دلته دې کمپیوټر کې ما ولیکل چې www.youtube.com په چې کې ګوګل کروم کې مې ولیکل. صحیح ده. دغه یوټیوب زه وایم چې یوټیوب استعمال کوم، د دوی ترمنځ یو سیشن برقرار شو. صحیح ده. دغه سیشن د تیش په واسطه برقرار شو، د سیشن لایر په واسطه. صحیح ده. چې دلته ما سره د HTTPS ریکویسټ ډایرکټ یوټیوب سرور ته ځي چې آیا ته برابر یې چې زه ته استعمال کړم. صحیح ده. یوټیوب استعمال کړم. صحیح ده. خو دغه HTTP ریکویسټ چې دی موږ سره ټیب 2 دی. صحیح ده. مخکې ټیب 1 وکړه، هلته موږ ټیکجنی ویب سایټ براوز کړ. اوس په ټیب 2 کې موږ غواړو چې د یوټیوب سرور څنګه کړو، یوټیوب استعمال کړو یوټیوب سرور نه. صحیح ده. نو په ټیب 2 کې موږ سره هم اپلیکیشن لیر HTTPS پروتوکول کار کوي. صحیح ده. او په دې کې هم موږ سره پریزنټیشن لیر دی. په پریزنټیشن لیر کې موږ سره چې کېږي انکریپټ کېږي دغه ریکویسټ. صحیح ده. سیشن لیر کې اوس څه کېږي؟ هلته په سورس پورټ موږ سره څو، هلته فکر کوم 4300 که نه، او د ډیسټینیشن پورټ 443 هلته مو دلته هم دی. نو د سیشن لیر کې د HTTPS پروتوکول چې د دې لپاره چې د دې دواړو ټیبونو ترمنځ چې یو د ټیکجنی ویب سایټ او بل موږ سره یوټیوب ویب سرور دی، زه غواړم یوټیوب خلاص کړم، د دې ټیب دی، ټیب 2 دی او ټیب 1 دی. نو د دې لپاره د سورس پورټ نمبر مختلف استعمال کړه HTTPS پروتوکول. صحیح ده. نو دغه دنده څه شي دنده ده؟ د سیشن لیر دې لپاره استعمال کړي سورس پورټ نمبر چې دوی ته د ټیبونو ترمنځ ډیټا څنګه نشي ټکراو رامنځته نشي، یا د ډیټا میکس نشي. نو د دې د منیجمنت لپاره نو دغه ریکویسټ اوس ځي یوټیوب سرور ته. صحیح ده. او یوټیوب سرور ډایرکټ دلته څنګه کېږي؟ براوز کېږي. او دا د ما څنګه کړه؟ یوټیوب څنګه کړه؟ دلته استعمال کړه. او دلته ما د ټیکجنی یوټیوب چینل څنګه کړه؟ مخې لراوه. نو راځو نور مخکې ځو. اوس راځو OSI ماډل اپر لایر. دغه OSI مخکې تاسو ته یادولي وو که دغه OSI ماډل اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن چې دی دا موږ سره اپر لایر دی، چې نیټورک انجینرانو عموما د پورته درېو لایرونو سره کار نه لري، ځکه دا موږ سره یو اپلیکیشن دی او د اپلیکیشن لایر سره کار د چا دی؟ د ډیولپرانو دی. د اپلیکیشن لیر جوړونکي د OSI ماډل له پورته برخو سره کار کوي تر څو خپل اپلیکیشنونه له شبکې سره ونښلوي. صحیح ده. نو دغه دنده د چا ده؟ د اپلیکیشن لایر ده، د ډیولپرانو دنده ده، د پروګرامرانو دنده ده، تر څو په پورته لایرونو باندې کار وکړي. د نیټورک انجینر له دې سره کار نه لري.
خو البته زده کړه یې تاسو لپاره ډېره اړینه ده ځکه چې تاسو د نیټورک انجینیر یاست او باید په دې باندې پوه شئ چې ډیټا څنګه کمیونیکیشن یو له بل سره کوي. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. اوس راځو OSI ماډل انکپسولیشن. په اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن کې موږ سره ډیټا کوم ډول شکل لري؟ ډیټا په خپله هماغه ډیټا وي. صحیح ده. تصویر وي او همداراز ویډیو وي، خو البته انکریپټ شوي وي، کمپریس شوي وي او سایز څنګه وي، کم شوی وي. صحیح ده. او انکوډ شوي وي. نور هماغه شکل لري. خو چې کله ترانسپورټ لیر ته راشي دا ورسره څنګه کې لایر 4 هیډر ورسره یو ځای کا. هیډر په خپله د ډیټا یو بنډل یو شکل ته وي، یو برخې ته وي. صحیح ده که نه؟ نو یو هیډر ورسره یو ځای که چې هغې ته سیګمنټ وي. نو راځو اوس لولو ترانسپورټ لیر. البته د OSI ماډل ټول یو طرف ته کا، خو د ترانسپورټ لیر څنګه کا بل طرف ته کا. ډېر لوی دی. صحیح ده. ډېر لوی لیر دی او په دې باندې یو موږ تاسو یو څه اندازه وغږیږو. راځو ترانسپورټ لیر د معلوماتو د باوري لیږد مسؤلیت لري تر څو منزل ته ورسیږي. صحیح ده. یا ترانسپورټ لیر از ریسپانسیبل فار د ریلیبل ټرانسفر اف د ډیټا ټو ډیسټینیشن. دې لپاره چې له سورس نه ډیسټینیشن ته زه ډیټا ولیږم. صحیح ده. مطلب له دې ځای نه زه ولیږم ټیکجني کمپنۍ لندن ته. نو د دې د ټرانسفرمیشن د ټرانسفر لپاره چې استعمالوم موږ د دې لپاره ترانسپورټ لیر په دغه ځای کې ترانسپورټ لیر کار کوي تر څو د ریلیبل ترانسفر وشي. صحیح ده. ګورې که مو فکر وي ترانسپورټ څه معنا؟ ترانسپورټ نه مطلب دی په خپله ترانسفر کول. ترانسفرمي که مو فکر وي دغه د موټرو ترانسفر او یو شی او بل شی. صحیح ده. په خپله پوهېږئ تاسې. راځو مخکې ځو. دا چې دا موږ سره ډیټا په وړو پیسز یا سمالر پیسز باندې څنګه کې ویشي چې اول ډیټا وي که نه، له هغې نه وروسته دا په وړو ډیټا برخو باندې دا ډیټا ویشي. صحیح ده. او له هغې ته څه وایي چې هغې ته سیګمنټ وایي. نو سیګمنټ ډیټا موږ سره په ترانسپورټ لیر کې څه ډول شکل لري؟ سیګمنټ په شکل وي. همداراز دا موږ سره څه ډول کمیونیکیشن کوي؟ هوسټ ټو هوسټ کمیونیکیشن کوي که نه. مطلب له کمپیوټر نه سویچ ته لیږي، سویچ نه پکیټ لیږي راوټر ته، او راوټر نه بیا بل راوټر ته، بل راوټر نه سویچ ته، او سویچ نه بیا چیش ته لیږي کمپیوټر ته. هوسټ ټو هوسټ. ان ټو ان نه ګوره، دا مو فکر کوي دا موږ سره هوسټ ټو هوسټ کمیونیکیشن کوي. صحیح ده. اوس راځو مخکې ځو. دلته بیا وایي چې ترانسپورټ لیر چې دی دوه پروټوکول عموما د ډیټا د ټرانسمیشن لپاره استعمالوي. صحیح ده. چې TCP دی او UDP دی. صحیح ده. یو ګوره د اپلیکیشن لیر پروټوکولز دي. صحیح ده. چې هغه د ترانسپورټ لیر نه بره دي. صحیح ده. خو د TCP او UDP د څه شي لپاره استعمالیږي؟ دا چې دی عموما چې دغه یو ځای نه موږ بل ځای ته ډیټا لیږو، د دې د سینډینګ او ریسیوینګ مسؤلیت څوک لري؟ TCP او UDP. مطلب زه له دې ځای نه یو بل ځای ته ډیټا لیږم، دغه ډیټا به څه شي په واسطه لیږل کېږي؟ د TCP او UDP پروټوکول په واسطه. TCP او UDP کې بیا د خپل پروټوکول دی چې د هغې په واسطه ډیټا څنګه کېږي؟ هغه لایره ورته برابرېږي او یو ځای نه بل ځای ته برابر لیږل کېږي، ګوایډیشن ورته کېږي. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. بیا هم همدې کې پاتې کېږو په ترانسپورټ لیر کې. ترانسپورټ لیر فنکشن یا د ترانسپورټ لیر دندې. ترانسپورټ لیر موږ سره آیډنټیفاینګ سروایسز، دغه خدمات یا دغه ډیسټینیشن موږ ته آیډنټیفای کوي چې کوم ته زه باید کوم یو ډیوایس ته زه باید سپیسیفیک کوم یو ډیوایس زه باید ډیټا ولیږم. همداراز ملټیپلیکسینګ اینډ ډي ملټیپلیکسینګ ترسره کوي، سیګمنټیشن ترسره کوي او سیکوینسینګ اینډ ریسیمبلینګ ترسره کوي او ایرر کریکشن ترسره کوي او همداراز فلو کنټرول ترسره کوي. نو راځو اوس دغه سلایډ تر ډیره برخه د سلایډونو ډیره برخه همدغې څو شپږ جابس ته ځانګړي شوي دي چې دغه ترانسپورټ لیر دندې دي. صحیح ده. نو مخکې مې تاسو ته ویل چې ترانسپورټ لیر ډېر لوی لیر دی. راځو دغه لومړي دوه فنکشن چې عموما ترسره کېږي دا جنرالي دا په ترانسپورټ لیر کې ترسره کېږي. صحیح ده. په ترانسپورټ لیر باندې جنرال ترسره کېږي چې آیډنټیفاینګ سروایسز دی چې عموما خپل پروټوکول دي، پروټوکول نمبرز دي. صحیح ده. او ملټیپلیکسینګ اینډ ډي ملټیپلیکسینګ. همداراز دغه وروستي څلور دانې چې دي دا په خپله د ترانسپورټ لیر پروټوکولز دي چې TCP او UDP په واسطه ترسره کېږي. ګورئ که مو فکر دلته یو کنفیوژن هم رامنځته کېږي، سړی وایي چې هغه ترانسپورټ لیر په واسطه ترسره کېږي، خو دا د TCP او UDP هم د ترانسپورټ لیر پروټوکول نه. ترانسپورټ لیر جنرالي هغه دوه سروایسز چې دی دا عموما د ترانسپورټ په واسطه ترسره کېږي،
خو دغه نور چې د ټرانسپورټ لیر کې دوه پروټوکول دي چې ټي سی پي او یو ډي پي دي د دې په واسطه ترسره کېږي کوم چې څلور فنکشن دي. نو راځو مخکې ځو چې څه لولو. اول ولو ایډنټیفاینګ سروسز. ښه په ټرانسپورټ لیر کې ایډنټیفاینګ سروسز ښه چی شته وي. په ټرانسپورټ لیر کې د خدماتو پیژندل یا ایډنټیفاینګ سروسز یعنی د پورټ شمیرو کارول ترڅو معلومات سم اپلیکیشن یا ډیوایس ته ورسي. صحیح ده کنه. ایډنټیفاینګ سروسز یا د خدماتو پیژندل مطلب یا د ډیوایس پیژندل د سافټویر پیژندل د دې نه مطلب دا دی چې څنګه په دې باندې وپوهیږو چې دغه ډیټا د یو ډیوایس نه بل ډیوایس یو سپیسیفیک ډیوایس ته ولېږل شي. مطلب زه واتساپ نه باید واتساپ ته میسج وسي البته له میسنجر نه. نو د دې لپاره دا به پورټ نمبر استعمالي. نو مخکې ځو لکه موږ چې یو بلډینګ ته یو څه لیږو یا سینډینګ ا ډیټا ټو د بلډینګ وذ مینی روم. یو بلډینګ ته موږ یو څه لیږو یو خپل یو ډایل لیږو خو په دغه بلډینګ کې موږ سره زیات رومز دي په هغې کې صحیح ده د یو سپیسیفیک روم ته موږ لیږو. نو د بلډینګ د مختلفو کوټو نه یا روم نه زه یو سپیسیفیک روم ته ډیټا لیږم. نو دغه د ایډنټیفاینګ یو سروسز یو کنسپټ یو مثال دی. نو راځو مخکې ځو د ایډنټیفاینګ سروسز کې پاتې کیږو. ایډنټیفاینګ سروسز کې د ترڅو سپیسیفیک ډیوایس یا سافټویر ته ډیټا ولېږل شي نو د دې لپاره موږ دوه پروټوکول استعمالوو. صحیح ده. موږ مخکې هم درته وویل چې د ډیټا د سینډینګ او ریسیوینګ لپاره موږ عموما د ټي سی پي یو ډي پي پروټوکول څخه استفاده کوو چې ټي سی پي چې دی دا موږ سره ټرانسمیشن کنټرول پروټوکول او یو ډي پي یوزر ډیټاګرام پروټوکول. نو اوس راځو چې د ټي سی پي او یو ډي پي څه دنده لري. ګوره کوم خصوصیات لري. البته ټي سی پي چې دی موږ سره کانیکشن اورینټډ دی او یو ډي پي موږ سره کانیکشن لیس دی. ښه اوس کنیکشن اورینټډ او کنیکشن لیس کنسپټ څه شی دي؟ کنیکشن اورینټډ مطلب دا دی چې دا ټي سی پي موږ سره ډیسټینیشن ته یو میسج لیږي اول. صحیح ده. کله چې دوی یو بل سره کمیونیکیشن کوي چې ته موجود ایگزیسټ چې زه تا ته دغه ډیټا در ولېږم نو دلته به په ټي سی پي پروټوکول کې باندې صحیح ده ټي سی پي پروټوکول دغه خصوصیات لري. نو ډایرکټ هغې ډیسټینیشن نه ورته میسج اکنالجمنټ کېږي چې او زه موجود یم راځه چې کمیونیکیشن وکړو برابر یم. خو یو ډي پي کې بیا دا معامله نشته وروره. دا ډایرکټ به هغه نه ځي ډایرکټ میسج بس لیږي ډیسټینیشن ته. صحیح ده. ډیسټینیشن ته میسج لیږي که موجود یو که نه دغه خپله ډیټا ورته لیږي. صحیح ده. مطلب اکنالجمنټ په دې کې نشته دی. او بل چې دی موږ سره ټي سی پي چې دی دا موږ سره ریال ټایم دی او یو ډي پي موږ سره نن ریال ټایم پروټوکول دی. صحیح ده. مطلب څنګه ریال ټایم دی ته وایي چې زه ډیسټینیشن ته ټي سی پي پروټوکول په زه یو ځای ته ډیټا لیږم. صحیح ده. مطلب زه لیږم یو ځای ته یو څه ډیټا لیږم. صحیح ده. خو په لاره کې د دې ډیټا یو څه ټوکڼې یو څه سیګمنټ میس شو. صحیح ده. ټي سی پي پروټوکول په دغه ډیټا لیږم. صحیح ده. خو ډیسټینیشن ته دغه ډیټا نیمه ورسېده. بیرته هغه ماته اکنالجمنټ کوي دغه ډیټا ماته څنګه شوه صحیح ونه رسېده ما ته بیا ولېږه. نو ټي سی پي بیا بیرته دا ډیټا بیا دوهم ځل لپاره لیږي. خو په یو ډي پي کې دا سیسټم بیا نشته دی. دا ډایرکټ ډیټا لیږي که ورسېده او که نه نو نه رسېږي. صحیح ده. همداراز په ټي سی پي کې اکنالجمنټ شته دی او په یو ډي پي کې اکنالجمنټ نشته. مطلب مقابل طرف نه ریپلی راځي او په یو ډي پي کې نو اکنالجمنټ مطلب مقابل طرف نه ریپلی نه راځي. اکنالجمنټ په خپله ریپلی ته وي چې هغې مخه د باور د رامنځته کولو لپاره یو ریپلی وي چې هو دا کار وشو. صحیح ده. همداراز ټي سی پي موږ سره ریلیبل دی او یو ډي پي موږ سره ان ریلیبل دی او ټي سی پي موږ سره ځکه سلور دی او یو ډي پي ځکه فاسټر دی. ټي سی پي ځکه سلور دی چې دا چې د کنیکشن اورینټډ دی او ریال ټایم دی ځکه هغې مخه اکنالجمنټ ته دا انتظار کوي چې ودرېږه چې هغې مخه ریپلی میسج راشي که نه. همداراز ریل ټایم دی تر څو د مس شوي سیګمنټ ته انتظار وکړي چې ته ودرېږه چې کوم سیګمنټ خو به نه وي مس شوی تر څو نو په دغه انتظار په ترتیب باندې دا څنګه دی سلو دی. او یو ډي پي څخه فاسټ دی نه دا اکنالجمنټ لري او نه هم دا نن ریل ټایم دی. مطلب هغې مخه د میسنګ میسج په هکله کوم میسج نه لري. صحیح ده. بل چې دا موږ سره پروټوکول نمبر 6 استعمالوي او یو ډي پي موږ سره پروټوکول نمبر 19 استعمالوي. په ټي سی پي کې موږ سره ایچ ټي ټي پي ایس پروټوکول استعمالېږي. اس ام ټي پي چې د ایمیل د سینډینګ لپاره او اف ټي پي موږ سره څنګه کېږي استعمالېږي. او په یو ډي پي کې موږ سره ایچ ټي ټي پي استعمالېږي ډي ان ایس استعمالېږي ډي ایچ سی پي او ټي اف ټي پي. خرازو ټي سی پي ان یو ډي پي فاني اگزامپل. اوس مې تاسو ته په ټي سی پي او یو ډي پي کې یو فاني مثال برابر کړی دی دې لپاره چې ستاسو خستګي ختمه شي. نو ډېر فاني دی. صحیح ده.
وی احمد د خپلې جیف لپاره د مینې غوښتنه لیږي. نو زه خو جیف عموما نه پوهېږم، زه خو ګډ فرینډ ته جیف یم، صحیح ده. نو احمد د خپلې جیف لپاره د مینې غوښتنه لیږي او اوس هغه د هغې د ځواب په تمه دی. دا یو ډېر حساس حالات دی چې دواړه باید د خپلو د احساساتو درناوی وکړي. بس احمد چې ده خپل جیف لیلا ته لیکي چې آی لو یو، صحیح ده، ساده به سره وایو، صحیح ده. نو ورته لیکي چې آی لو یو. نو دلته اوس لیلا او احمد باید دغه د خپل لیلا باید د احمد د احساساتو ډېر درناوی وکړي. نو که چیرې درناوی ونه کړو نو خبره خو خرابه ده که نه. صحیح ده. اوس احمد دې زړه کې راځي چې راشه ورته ولیکي چې آی لو یو. ډېر به د چا خبره کوڅو کې ډېره خوا دې خوا شوم، خو ورته ولیکه چې راځه آی لو یو، صحیح ده. نو میسج یې ورته ولیکله چې آی لو یو. اوس لیلا له میسج لاړه، نو لیلا اوس حیرانه شو چې دا څه شی وشو، صحیح ده. نو دا هم اوس وایي چې زه مړه، ورته ولیکي چې آی لو یو ټو. نو احمد ته ولیکل چې احمد ورته ولیکل چې آی لو یو، لیلا ورته ولیکل چې آی لو یو ټو. نو بس معامله ډن شو، صحیح ده. نو دغه اپریشن چې د دوی ترمنځ ترسره شو د مینې ده، صحیح ده. نو دلته کوم یو اپریشن ترسره شو؟ د ټي سی پي. دا مثال د ټي سی پي دی، صحیح ده. څنګه ټي سی پي؟ احمد لیلا ته ولیکل چې آی لو یو، لیلا ورته ویل چې آی لو یو ټو، صحیح ده. ځکه د احمد لخوا یو میسج ورشو، یو ریکویسټ ورته وشو، نو هغې مخه اکنالیجمنټ راغی که نه، ریپلای میسج راغی. نو ټي سی پي تاسو معلوم چې ما یو ریپلای میسج لري، صحیح ده. همداراز اوس راځو په یو ډي پي کې ورته همدغه مثال تشریح کوم، صحیح ده. احمد بیا غواړي چې خپلې جیف لپاره د مینې غوښتنه لیږي، صحیح ده، یا هماغه جیف ته یا بله جیف، صحیح ده. خو دلته باید بیا یو د بل د احساساتو درناوی ډېر زیات وکړي. خو دا ځل احمد زړه کې راځي چې راځه ولیکه چې آی لو یو، صحیح ده. نو ورته لیکي چې صحیح ده، میسج یې ورته ولیکل چې آی لو یو، صحیح ده. نو دلته اوس احمد په تمه دی چې راشه، اوس خو ته په تمه شه چې کس دې ورته ولیږل پیکټ ته، پیکټ کې دې ورته ولیکل چې آی لو یو. نو اوس په تمه شه چې څه وایي، سړی په تمه دی. نو سړي له ځواب رانغی. نو دا دی سړی سترګې اوښکې لاړې او بس میسج ځواب وله رانغی، هغې مخه ریپلای میسج وله رانغی که نه. نو سړی اوس حیران دی او کنفیوز دی چې معامله خو خرابه شوه، نو اوس مخکې ځه، صحیح ده. نو د دې ترمنځ دغه اپریشن چې ترسره شو دې ته څه وایي؟ دې ته یو ډي پي وایي. ځکه احمد د ریپلای میسج لیلا ته ولیږل خو لیلا کوم میسج ورته ورنه کړو، صحیح ده. نو په دې خاطر باندې ځکه ریپلای میسج وله رانغی که نه، دغه اپریشن ته څه وایي چې د دوی ترمنځ دغه د مینې او عاشقۍ یوه کیسه تیره شوه، نو دې ته څه شی وایي؟ دې ته یو ډي پي وایي. ملټیپلیکسینګ اینډ ډي ملټیپلیکسینګ. ملټیپلیکسینګ او ډي ملټیپلیکسینګ هغه تخنیکونه دي چې یو واحد مخابراتي چینل یا منځنۍ وسیله له لارې څو سیګنالونه لیږي، صحیح ده. یا ملټیپلیکسینګ اینډ ډي ملټیپلیکسینګ are technique used to send multiple signal over a single communication channel or medium. ملټیپلیکسینګ او ډي ملټیپلیکسینګ دې ته وایي چې په یو دم باندې، صحیح ده، اټ ا ټایم زه یو ډیوایس باندې څو میسج ولیږم. مطلب زه یو راوټر ته میسج ولیږم، خو دغه راوټر ته وایم چې دا یو دم باندې یو لس میسج په ور ولیږم، صحیح ده. زه ورته یم دغه میسج هر یو ډیوایس ته سپیسیفیک ډیوایس ته هر یو خپل میسج ولیږه. لکه په دغه مثال کې، صحیح ده، دلته وګورئ زه له خپل موبایل نه لپټاپ نه او پی سي نه ما میسج ولیږل، صحیح ده. خو دلته اوس ملټیپلیکسینګ ترسره شو، یو دم په یو چینل باندې ډیره ډیټا ورغله. اوس چې ډي ملټیپلیکسینګ ترسره کیږي، صحیح ده، ډي ملټیپلیکسینګ ترسره کیږي، دا اول ډیټا څه ته لیږي؟ زما پی سي ته لیږي، صحیح ده. بیا هم دغه ډیټا سپیسیفیک ډیوایس ته لیږي، مطلب موبایل ته لیږي، او له هغې نه وروسته دغه ډیټا څه ته لیږي؟ کمپیوټر ته لیږي. نو په دې هیله چې په ملټیپلیکسینګ او ډي ملټیپلیکسینګ په هکله معلومات ترلاسه کړي وي، نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. سیګمنټیشن، دا هم زموږ سره د ټرانسپورټ لیر دنده ده. سیګمنټیشن مطلب زه دلته د پی سی 1 نه پی سی 2 ته لیکم چې هلو هاو ار یو جان، مطلب زه ورته لیکم چې جان څنګه یې، صحیح ده. خو دغه ډیټا چې لیږل کیږي دا ما سره داسې نه لیږل کیږي چې ډایرکټ بس هلو هاو ار یو ډایرکټ ولیږل شي، نه. ټرانسپورټ لیر کې دغه ډیټا موږ سره سیګمنټ کیږي، مطلب هلو په بیال پیکټ کې لیږل کیږي، هاو په بیال کې، آر یو بیال کې، او کوېشن مارک بیال کې. جان خو ځکه نشته چې دا سره ما یادوري وکړه، صحیح ده. نو دغه بیال سیګمنټ کیږي او بیال په برخو ویشل کیږي، دا د دې ته سیګمنټیشن وایي، صحیح ده.
همداراز sequencing and resembling چې دا هیلو هاو آر یو زه لیږمه دا خو موږ سره سیګمنټ شوه صحیح ده خو دې هر یو سیګمنټ ته بیا یو خپل نمبر ورکوي لږ وګورئ د 1/5 نو 5 نه مطلب دا دی چې 5 څه شي دي سیګمنټس دي خو 1 2 3 4 5 نو هر یوې ته یو خپل سیکوینس یو نمبر ورکړو دا څه شي دنده ده دا د سیکوینسینګ دنده ده صحیح ده او ریسمبلینګ څه ته وایي ګوره چې زه دا سیګمنټ لیږم دا خو داسې نه چې ډایرکټ په ترتیب باندې دا سیګمنټ هر یو سیکوینس خو لري کې 1 2 3 4 5 نه که نه دا دغسې ګډوډي 1 3 2 5 4 دغسې ګډوډي نو د دې د ریسمبلینګ لپاره مطلب ترتیب جوړول د دغه سیګمنټ دغه سیکوینس د ترتیب جوړېدلو لپاره مطلب هیلو ته یو سیکوینس ورکړه هاو ته 2 یو ته 3 یو ته 5 4 او د بل یو ته صحیح ده دغسې د سیکوینس د جوړېدلو لپاره څه شی استعمالیږي ریسمبلینګ استعمالیږي مطلب دغه سیکوینس ترتیب کوي 1 2 3 4 پرله پسې ترتیب کوي نو راځو مخکې ځو دلته ډایرکټ میسج راغی چې هیلو هاو آر یو میسج راغلی اوس ایرور کریکشن څه شي ته وایي ایرور کریکشن زه دې پی سی 1 نه پی سی 2 ته یو څه د ډیټا لیږم دا ورته وایي چې هیلو هاو آر یو صحیح ده هیلو هاو آر یو ډایرکټ دلته راخو په لاره کې یو میسج څنګه شو یو سیګمنټ څنګه شو میس شو دلته مې تاسو لیکلي چې سیګمنټ میسینګ صحیح ده چې سیګمنټ میس شو نو دا پی سی 2 ورته وایي چې نه ما له خو پوره ډیټا را نغله هیلو هاو آر یو صحیح ده مطلب د کوېشن مارک هغه ما سره نشته دلته نو دا ورته وایي چې ما له خو پوره ډیټا را نغله نو زه څنګه وکړم نو دا پی سی 2 ورته میسج ولیږل نو پی سی 3 ورته میسج ولیکل چې صحیح شو دا پوره ډیټا تا راغله چې هیلو هاو آر یو صحیح ده د کوېشن مارک په ځای موږ ته دلته یو اضافه کړی ده خو په هر حال مشکل به نه نو دا څه شی شو ایرر کریکشن شو صحیح ده مطلب د پی سی 2 نه یو اکنالجمنټ راغی چې ما سره پوره ډیټا را نغله او ما ته پوره ډیټا ولیږه نو ډایرکټ ډیټا په سمه توګه ورته ولیږل شوه نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو فلو کنټرول دا هم د ترانسپورټ لیر دنده ده فلو کنټرول نه دا مطلب دی زه 10 میسج لیږم د پی سی 1 نه پی سی 2 ته 10 میسج لیږم یا مطلب دا دی لومړی مې غواړم یو مثال درکړم زه له دې ځای نه کابل لیږم جلال آباد ته یو څه ډیټا صحیح ده د دې ډیټا تقریبا سایز 60 جی بي دی خو کله چې زه دا لیږم هغې طرف نه هغه جلال آباد کې چې کوم ډیوایس دی هغه دومره کوالټي نه لري چې دغه 60 جی بي ډیټا څنګه کړي اکسپټ کړي نو هغې طرف نه بیرته ما ته یو میسج راکړي چې نه زه 60 جی بي ډیټا نسم اکسپټ کولی ما ته 10 جی بي ډیټا راولېږه نو زه بیا مجبور یم چې هغې ته 10 جی بي ډیټا ولېږم لکه دلته زه د پی سی 1 نه پی سی 2 ته 10 میسج لیږم صحیح ده 10 میسج داسې لیږل کېږي خو پی سی 2 ته یو میسج ریسیو شو دا ما ته وایي چې ریسیو 7 میسج ما ته ولیږل شو نو دا پی سی 2 ډایرکټ بیرته میسج ورته لیږي چې ما ته څه شی شو 10 میسج ولیږل شو 7 میسج ما ته ولیږل شو او زه د 7 میسج د قبلولو قابلیت لرم نو دې ته څه شی وایي فلو کنټرول وایي صحیح ده نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو اوس لولو د او اس آی ماډل انکپسولیشن کله چې لایر خلاصېږي له هغې نه وروسته موږ په انکپسولیشن باندې غږیږو چې کوم چې کې دا انکپسولیټ شو صحیح ده په اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن کې موږ سره ډیټا د ډیټا شکل عموما ډیټا وي صحیح ده خامه وي صحیح ده کله چې لایر 4 ته راشي دې کې په لایر 4 کې موږ سره ډیټا ته لایر 4 هیډر ورسره اضافه کېږي چې هغې ته موږ څه وایو سیګمنټ وایو همداراز په لایر 3 کې ورسره د لایر 4 هیډر د پاسه یو بل هیډر هم اضافه کېږي چې هغې ته لایر 3 هیډر وایي مننه کور مو آباد چې دغه ویډیو مو تر دې ځایه راسره وکتله نو کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ همداراز لایک پرې وکړئ او همداراز کمنټ پرې وکړئ او له نورو اړوند ملګرو سره دغه ویډیو شیر کړئ ښه اوسئ مننه الله حافظ